أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دی آیت مبارکه ما قبل سره ربط داده چې مخکې د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام ذکر وکړلی شو چې دا پیغمبران د الله تعالی برگزیده پیغمبران دی او تیر شوي دي د دوی خپل عمل و دلته کې د هغوی یو عمل چې د خانه کعبې جوړولو د هغې ذکر کولی کېږي. دې آیت مبارکه کې د قبلې د تحویل حکم چې دی نو هغه بیانېږي. روایتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړلو مدینې ته نو 14 یا 19 میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته منځ کولو. په دغه طرف ته په منځ کولو کې د یهودیانو چې کم په مدینه کې هغه موجودو د هغوی تایید حاصلول او یهود خپلول دا هم یو حکمت و. اگر چې دغه یهود دغه خپلولی د اظهار نه سا اثر قبول نکړلو او د هغوی هغه ضد سره دی نه چې د هغو قبلې طرف ته مسلمانانو منځ کولو د دوی په دغه ضد عناد او دشمنۍ کې څه فرق رانغی او مخکې بیان کړلی شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین ابراهیمی باندې و او د دین ابراهیم قبله چې دا هغه کعبۃ الله و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه هغه مینه هم هغه طرف ته وه. روایتونو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د وحی په انتظار کې و چې الله تعالی به کله هغه د تحویل قبله حکم کوي او کله به چې نبی علیہ السلام منځ کولو نو په مکه کې به هم نبی علیہ السلام د خانه کعبې نه هغه طرف ته ودرېدلو چې کم طرف ته بیا نبی علیہ السلام مخ مبارک خانه کعبې ته هم راغی او بیت المقدس طرف ته به هم راغی. نو بیا الله رب عزت د قبلې د تحویل حکم وکړلو. د هغه تحویل له قبلې د حکم نه مخکې د تمهید په طور باندې هغه دا آیتونه نازل شول چې د قبلې د بدلولو حکم راځي لیکن دا حکم راتلل چې دا به ډیر لوی انتشار جوړي د دې د وجې نه به خلکو له ډېره غټه خبره یو بانا په لاس ورشي د بحث دپاره به خلکو ته ډېره غټه موقع میلاو شي
او خلق با په دې باندې ډیر د زړه د ویخه تفسیری شروع کی اعتراضات په شروع کی نو دا هغه تمهیدی هغه خبرې مخکې نه ذکر کیږي فرمای سيقولو زرد چې وبوي السفهاء بیوقوفان کم بیوقوف هغه ته ویل کیږي چې څوک په پیغمبر باندې یا د الله تعالی په حکم باندې یا په صحابه باندې اعتراض کوي نو دې ته صفاحت بیوقوفی ویل کیږي نو فرمای زرد چې وبوي بیوقوفان من الناس د خلقنا دلته خو مراد اهلی کتاب دی يهود نصرانیان لیکن د دوی دغه دشمنی چې کم دوی د حق سره دشمنی کوله داغه دشمنی د وجنه دوی د علم هغه نسبت بیان نه کړل شو بلکې د عام خلکو په شانیات کړل شول نو زرد چې وبوي دغه د يهودنا بیوقوف خلق ما واللهم سشي وګرځول دوی عن قبلتهم د خپل قبلینا دوی چې دی بیت المقدس طرف ته دامونس کولو او وز د بیت المقدس نه یغه مخواړ او بیت الله طرف ته دا ولی د بیت المقدس نه بیت الله ته ولی وګرځیدل دا یو بحث باغه خلق وس جوړی نو دوی وای چې سشي وګرځول دا مؤمنان او دا پیغمبر دوی سشي وګرځول ان قبلتهم د خپل قبلینا التي هاغه قبله كانوا عليها چې دوی په هغه باندې وو چې هغه بیت المقدس ته چې تر اوسه پورې دوی هغه ته مونږ کولو دوی دا غینا بیت الله طرف ته سشي واړول دا د دوی اعتراض چې دا دوی هغه دای د وجنه ډیر غټه هنګامه جوړه کا فرمایي چې په دې هنګامه کې ځینې هغه مسلمانان هم مرتد شیو ځینې مسلمانان د دې د وجنه مرتد شول داسې یو پروپاګاندا وچولې شوله چې بعضی کمزوري مسلمانان چې دی هغه مرتد شول نو فرمای چې د دوی دغه اعتراض سلور جوابونه چې دی نو هغه ورکړل شي دي اولنې جواب چې دی په دې آیت مبارکه کې بیانې قلت ورته وایا لله المشرق د الله تعالی د پاره مشرق دی والمغرب او مغرب ان الله تعالی خدا سینه د شاغه یو طرف ته دی چې دغه یو طرف ته به مونږ کولای کیږي او چې دا غینا یو کس بدلیږي نو دی بل طرف ته الله تعالی بنئ نو دا څه خودنه الله تعالی خو هر طرف ته دی نو دغه په یو طرف پورې الله تعالی خاص کول دا خو په خپل غټه بیوقوفی ده نو فرمایي چې تور ته وایا چې الله خو مشرق او طرف ته هم دی او مغرب طرف ته هم دی دلته کې صرف دو طرف ذکر کړی دي نو فرمایي چې اصل کې طرفونه هم دو دي یو مشرق دی او مغرب دی دا شمال او دا جنوب چې پکې مونږه یادو نو دا اسی عام طور د سہولت په تور باندې ویلې کیږي نور خو خبره ده چې د خط استوا نه یو طرف ته اغا مشرق ته او بل طرف ته مغرب دی او دغه د مشرق او د مغرب دا باقی کناری دي لکه څنګه چې دا نور شي دی دا اغا په جمی کې
د ډیر سیډ نه راخیږي. نو مونږ دې نه وایو چې دا د جنوب نه راخیږي، مونږ خو هغې ته مشرق وایو. او په اوړي کې بیا هغه بالکل چې نو هغه د مشرق د وسط نه راچوتیږي. نو ګویا چې دغه د خستې استوا نه مشرق طرف ته دا پورا نیمه کره، دا نیمه کره ټوله چې ده دا مشرق شولو، او د مغرب طرف ته دا باقی کره چې ده دا باقی دایره دا هغه مغرب شولو. نو فرمایي چې الله تعالی خو هر طرف ته دی، دا تاسو ولې الله تعالی یو طرف ته خاص کوئ؟ یهدی هدایت کوي الله تعالی من هغه چاته یشا چې غواړي. هدایت د الله تعالی په لاس کې دی، او چې چاته وغواړي هغه ته هدایت وکي. نو هغه ته بیا دا مسله څغټه خبره نه ښکاري چې بای دا قبله بدله شو، نو دا خو هغه الله تعالی یو طرف ته و اوس په مونږ بل طرف ته مونږ کو. نو چې چاته هدایت شي نو هغوی په دې باندې پوهیږي، او چاته چې هدایت نه دی حاصل نو هغه به د داسې پروپاګانډو شکار ګرځي. نو فرمایي چې الله تعالی هدایت کوي چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم، سمې لارې ته. سیقول السفهاء زر دی چې وبوي بیوقفان من الناس د خلقنا ما ولاهم سشي ګرځولي دي دوی عن قبلتهم د خپل قبلینا التي ها قبله كانوا عليها چې ودوی په هغې باندې. قلت ورته ووایه لله المشرق، الله د الله تعالی د پاره د مشرق، والمغرب او مغرب، یهدی هدایت کوي من هغه چاته یشا چې وغواړي الی صراط مستقیم، سمې لارې ته. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې پروردگار موږ ته په دې باندې کامل عمل نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.